چا تپوس کړی ده چې یو سړی قرض غواړي حاجت روا، یو سړی حاجتمن وي او د چا نه قرض غواړي نو قرض ورکول څنګه دي؟ قرض ورکول بالکل جایز دي. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک خپله د یهودي نه قرض اخیستی و او چا چې چاله قرض ورکو، قرض تر یو نیټې پورې قرض چې خلک غواړي تر نیټې غواړي که نه، هلکه یو 2 میاشتې بعد به دله بیا پیسې درکم. زمونږ علما کرام فرمای چا چې تر یو نیټې پورې چاله قرض ورکو، فرض که 50,000 روپۍ د قرض ورکې او 2 میاشتې نیټه یې دنه واغسته چې 2 میاشتې بعد به زه تاله دا 50,000 روپۍ درکوم. علما کرام فرمایي الله پاک جل شانه ستا په عملنامه کې هر ورځ د 50,000 روپو هغه ثواب لیکي. داسې ده لکه ته دا د الله پاک جل شانه په مبارک نوم باندې ورکوي چې چاله د قرض ورکړی وي. او که هغه نیټې ته ورسېدو 2 میاشتې تېرې شوې او هغه سره بیا هم پیسې نشته او تا والا قرض ورکړی ده، علما کرام فرمایي او بیا ورته نور انتظار کوي نو خدای پاک جل شانه به ستا دا قرض چې دله ورکړی ده دا په ده باندې په ثواب کې ډبل کی چې 50,000 روپۍ د قرض ورکړی ده نو هره ورځ به درته د 1,00,000 روپو د صدقې ثواب په عملنامه کې لیکي. او چا چې چاله قرض ورکړو، نبی مهربان صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي او بیا هغه تنگ دسته و، لاس کې څه نه و، کمزوری و او تا ورته انتظار وکړو چې خیر ده کله در سره پیسې راشي بیا به راکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي دغه انسان ته به الله پاک جل شانه د قیامت په ورځ به په ده باندې اسانتیا راولي. د قیامت په ورځ څومره سختې ورځ ده که نه، څومره تکالیف دي. او تا یو قرضداري ته تا انتظار وکړو چې یاره ما والا قرض ورکړی نه د 2 میاشتو په نیټې باندې او 2 میاشتې تېرې شوې او هغه تا ته بیا وایي چې قرض وروره لږ صبر راته وکړه او تا ورته صبر وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي تا ته به الله پاک جل شانه د قیامت په ورځ باندې تا باندې هغه سختۍ در باندې اساني کړي. نو قرض او کم سړی چې ګوره قرض اخلي نو په دې نیت دی اخلي ښه چې زه به ادا کومه، که دا د ادا کولو نیت وي نو خدای پاک جل شانه به دله توفیق ورکړي چې قرض به ادا کړي. او کم سړی چې دا نه ورکولو نیت وي هغه له ګوره بیا خدای پاک جل شانه توفیق هم نه ورکوي. وصلی الله تعالی علی خیر.